بغلان کې په کرونا ناروغۍ اخته سوی لومړنی ناروغ 45 کلن سن لري او تازه له ایران هیواد څخه افغانستان ته راغلی و. د بغلان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په کرونا اخته کس د بغلان د خوست ولسوالۍ اوسیدونکی دی او اوس د دې ولایت په نهرین ولسوالۍ کې تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې قرنطین اړین ګام بولي، خو یو شمېر خلک وایي چې کمزوری اقتصادي وضعیت به د ښار په قرنطین کېدو سره نور هم اقتصادي وضعیت خراب کړي. نور حال د نورګل انډروال په راپور کې واورئ. بغلان کې سره د زیاتو روغتیایي چمتووالو تیر ماښام د کرونا ناروغۍ یوه مثبته پیښه ثبت شوه. د بغلان د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري وایي چې په کرونا ناروغۍ اخته کس چې د نهرین ولسوالۍ په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی 45 کاله سن لري او د دې ولایت د خوست ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې تازه له ګاونډي هیواد ایران څخه افغانستان ته راغلی و. متاسفانه بغلان واقعی مثبت کرونا از طریق وزارت صحت عامه و لابراتوارهای مرکزی برش تثبیت شد. هموطن ماست عودت کننده از کشور ایران 45 سال در حدود داره و باشنده ولسوالی خوست هست. طی 24 ساعتی که وارد جغرافیای بغلان شده، سیستم صحی در هماهنگی با مردم و نهادها ایره شناسایی میکنه و توسط سیستم امبولانسی از خوست انتقال میابه به شفاخانه نهرین که وارد تجرید مشخص به این ارتباط هست. نمونهگیری صورت میگیره، به مرکز جهت تثبیت و تشخیص ارسال میشه. طی 24 ساعت نمونه مثبت از طرف وزارت محترم صحت عامه. ډاکټر سیاوش زیایی د بغلان د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي سیستم مسؤل وایي چې د کرونا ناروغۍ په اړه د ښارونو، جوماتونو، تکیهخانو، ټولنیزو رسنیو او نورو لارو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی. خو مهمه خبره دا ده چې لا هم نه په سم ډول د ګڼې ګوڼې ځایونه تړل شوي او نه هم یو شمېر خلک روغتیایي لارښوونې په پام کې نیسي. تمام مواردی را که به خاطر قرنطینه ساختن و به خاطر به خانه ماندن تمام شهروندای ولایت بغلان به خصوص شهر پلخمری در نظر داشتن و در نظر گرفتن، این تمام اعلامیه ها و تمام راهنمایی ها توسط ریاست محترم صحت عامه، تمام ریاست های محترم دیگه که در این راستا هم ما کار میکنن و همچنان توسط ریاست محترم حج و اوقاف شریک ساخته شده و از طریق مساجد، از طریق تکایا، از طریق رسانه ها برای تمام مردم محترم و شریف ولایت بغلان ما شریک ساخته شده. خو د بغلان اوسیدونکي د کرونا ناروغۍ د پراخېدو د ښار د قرنطین کېدو په اړه له خپل ناسم اقتصادي حالت سره ټکوي او اندېښنه لري چې که ښار قرنطین کېږي دوی د خوراک لپاره ډوډۍ او نور خوراکي توکي په څه وپیري. زندگان هر طبقه مردم از بای از غریب است. افغانستان هر رقم داره، شاه و گدا داره. اینا اگه بای پیسه داره در خانه خود نبره خب مشکل نیست. 4 تا غریب که اگه در خانه خود قنطر کنه خود و گشنگی، بدبختی، پریشانی، شخصا خودم کارم خراب است، مثل خودم صدا تا بهتر است. د بغلان عامې روغتیا ریاست وایي چې په پلخمري، مرکزي بغلان او نهرین ولسوالیو کې د کرونا ناروغۍ د ناروغانو لپاره 20 بسترونه فعاله کړي او که اړتیا شوه د پلخمري په حسین خیرو سیمه کې به هم 50 بستره د کرونا د ناروغانو لپاره فعاله کړي. نورګل انډروال، بغلان.